درباری ملایان، درباری فتواګانې په دې وروستیو کې امریکایي اشغالګرو یا امریکایانو یا د هغوی جاسوسانو یا د هغوی تالیسټو مزدورانو یوه سلسله را شروع کړې ده. دلته علماو فتوا ورکړه، دلته فتوا ورکړه، دلته یو تکه فتواګانې دي. لومړي سر نه به د کابل د ګوډاګۍ ادارې چې کوم 2000 کسان پوډریان چرسیان بې ضمیره خرڅ شوي بې وجدانه خلک راټول کړي په نامه د ملایانو او هغوی قاري صاحب لینک مو درته اچولی او هغوی دلته فتواګانې صادرې کړلې چې دا جګړه نامشروع ده. صحیح سو ملا صاحب، نامشروع سوه، صحیح سو. بیا بنګالیانو، بنګال خو تاسو پېژنئ، بنګالیان خو پېژنئ، هغه چې وریځې خوټکوي او خوري یې که نه، د خوراک په چل ولاکه پوهېږي تر اوسه پورې په پاڼو کې دنیا چېرته لاړ دوی د توت پاڼې راکته کوي، په هغه باندې ډوډۍ خوري. د بنګالیانو یوه ښځه راجګېږي، د بنګالیانو په لسګونو علما د دار تختې ته ورسول. دلته دا شودګان دا خړسترګې چېرته و. یوه نرښځکه د حسینه په درګه زه دغه نوم یې راواخلم، یوه نرښځکه راجګېږي په دوی باندې حکمراني کوي. ښځه د دوی ولسمشره ده، درګر د علما په دار خېزوي. شیخ حسینه واجد، په ښځو کې مې نو شیخ نه ولیدلی. شیخ خو صوفي ته وایي څوک چې ګیره لري، له یو خانه شیخ ده، له بلې خانه حسینه ده، له بلې خانه بیا پسې واجد ده. دا اوس هنده وه ده که دا مسلمانه ده، زه تاسو وایم د شکل ته وګوره، دا نر ده که دا ښځه ده، دا هی ده که دا ها ده. بنګالیانو تاسو اول دا ثابت کوي چې دا څوک ده، د دې د هندوستان له غلامۍ نه ځان خلاص کوي. سلګونه علما یې درته په دارو خېژول، د هغوی غم وخورئ، بیا راشئ د افغانستان په حالاتو کې مداخله وکړئ، افغانستان په چارو کې مداخله وکړئ. تاسو خپله په کم حالت کې ته راجګېږي د افغانستان په حالاتو باندې فتوا ورکوئ. تاسو دا 20 کاله چېرته وئ ملا صاحبانو چې مونږ د امریکایانو د صلیبیانو تر یرغل لاندې و، ټوله نړۍ مونږ تاشر سوی او په مونږ باندې سپینه ورځ توره شپه ګرځولې وه، د مونږ بچي په وینو لت پت کړه، قرآن کریمونه په وینو سره کړه، مدرسې د سلګونو په تعداد په شهادت ورسوه، منبرونه شهیدان کړه، مدرسې حافظان د قرآن په وینو باندې ولړل، قرآن کریم دلته په ډزو باندې سورای که، د علماو د حافظانو د قرآن سینې په مرمیو غلبیل کړه، د هغوی مبارکې خولې له وینو نه ډکې کړلې، زندانونه د موږ له علماو نه ډک کړل. هلته تاسو بزدله بې ضمیره خرڅ شوي ملایان چېرته وئ؟ هلته تاسو په ډالرو باندې فتواګانې چې اوس ورکوئ، کوم ملک د کوم هیواد عالم راجګ سوی ده او دا یې ویلي چې په افغانستان کې امریکانو ظلم کړی، وحشت یې کړی، تجاوز یې کړی، د امریکانو په خلاف جهاد فرض عین ده چې څوک یې نه کوي، بې غیرته ده. دا 18 کاله د تاسو له دې مردارو خولو نه دا فتواګانې ولې نه وتلې چې زموږ د خویندو د وا معتصمات چغې له خولې وتلې، زموږ ماشومان په وینو لت پت، زموږ کور او انګړ ته شین سترګې امریکایان راکوزېدل او زموږ د خویندو په کوڅیو کې لاسونه اچول. هلته تاسو درباریان چېرته وئ چې یوه فتوا مو د افغانانو د دې زخمونو د پرهر د ملهم دفاع ورکړی وای چې امریکایان په افغانستان کې ظلم کوي، ټوله نړۍ د یو غریب هیواد په خلاف راجګ سوی او دلته یې جګړه شروع کړې. دا فتوا چا ورکړې؟ وخت چې د امریکایانو په خلاف زموږ د سنګر علماو د جهاد فتوا ورکړې، هماغه د سنګر علما اوس د دغه مرتد فاشست غلام او مزدور حکومت وژلم همغه علما راته روا بولي، کوم چې له امریکایانو سره جګړه روا بولي، جهاد یې ورته ویلې، اوس هم ورته جهاد وایي. هغه خلک چې د امریکا په خلاف فتوا نه ده ورکړې، د جهاد فتوا خولې به یې څوک ورماتې کړي چې اوس فتوا ورکړي، نه د دوی فتوا ته څوک ضرورت لري. تاسو له یو نرښځکې نه ځان خلاص کړئ، د دې له سلطنت نه ځان خلاص کړئ، بیا په افغانانو باندې د جهاد فتوا او د فساد فتوا ورکوئ. تاسو خپله ځان له غلامۍ او له مزدورۍ نه نشئ ازادولی. دا افغانستان ده، دا خاوره د افغانستان ده، دا د افغانانو ټاټوبی ده. دلته اشغال سوی، دلته 52 هیوادونو په افغانستان حمله کړې، دلته ظالم اجیر او مزدور نظام پر قدرت رسولی چې ټول اسلامي کرښې تر پښو لاندې کړي، ټول مقدساتو ته توهین کړی ده.
تاسو راجګيږئ له بنګال نه بنګالیانو ته تا جرأت چا ورکړ چې زموږ په چارو کې مداخله وکړي فتواګانې ورکړي تاسو خپل ځانونه آزاد کړئ زه بنګالیانو ته پیغور ورکوم یو نرخزکه په تاسو حکمراني کوي درګار د علما د دار تختې ته خېجوي دي هغه په خلاف څه وکړي چې تاسو راجګيږئ دلته افغانانو ته لارې ښیي هغه وخت چېرته وي چې ټوله نړۍ ماته یو شی وه د تا فتواګانې څوک اوري خدای مو غرق نه کړه لیونیانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم قاری صاحب سعید خوستی لایق خبرونه ته بخیر علي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جنرال صاحب تاسو ته ټول لیدونکو او اوریدونکو سلامونه احترامات جنرال صاحب موضوع خو دی درباري فتوا ودا او په څنګه کې بل مهم موضوع هم هغه دی فرانسې له لوري د فرانسې د مشر له لوري د ماکرون له لوري اسلام پسې مسخري الفاظ او مسخري څرګندونه کول یا د فرانسې د ځینو ادارو له لوري د ځینو بنسټونو له لوري یا هم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د کارتونونو د نشرولو اراده دا دواړه موضوعګانې مهمې دي دا د کارتونونو په اړه به دومره یادونه وکوم چې په عربي نړۍ کې او د خلیج په هیوادونو کې په ټویټر کې یو هاشټاګ چلیږي چې د فرانسوي منتجاتو سره مقاطعه وکوي کوم فرانسوي منتجات چې دي هغه شیان چې هغه فرانسه خلیجي هیوادونو ته صادروي هغه سره مقاطعه روانه ده او په دې تیرو 2 ورځو کې هم ډیر زیات نقصان دوی ته وکړی ده او د میلیارډونو ډالرو په قیمت میاشتنی ډول میلیارډونه ډالرو قیمت فرانسه عربي هیوادونو ته صادرات لري چې لوړه برخه یې چې دا هغه لویه برخه یې هغه د موټرو دغه د موټرو موبلین یا نور دغه کوم چې دغه شیان دي او خوراکي مواد ډېر صادروي عربي هیوادونو ته نو که چېرته دغه مقاطعه دي موږ هغه ورونه چې هغه په خلیجي هیوادونو کې اوسېږي هغوی د هم په دې مقاطعه کې ځانونه شریک کړي او د ټولو فرانسوي تولیداتو سره د بایکاټ وکوي چې د فرانسویانو ته ضرر ورسیږي دا خلک چې دي دا خو د مادیاتو بندگان دي دا د پیسې به د ډالر بندگان دي دوی چې ځانونه وژني دا خلک وژني دا د ډالرو په مقابل کې وژني دا خلک کوم عقیده لري نه کوم فکر لري دا د عیش او عشرت د ډالرو بندگان دي دوی نه دغه ډالر د مال چې واخلي دا د حیوانات دي بیا دا بيخي انسانان دي نه دوی د انسانيت ورکړی دا د ډالرو ورکړی دا دوی ته چې دا څومره هغه ورکړی دا د ډالرو ورکړی د نور په دوی کې کوم کمال بل نشته همدا د ډالرو په وجه دوی انسانان دي نو دوی که د عیش او عشرت نه وي دغه سرمایه او پیسې نه وي دا په خپل منځونو کې سره وخوري نو د موږ مسلمانان ورونه چې څومره دي هغه د فرانسوي شیانو مقاطعه وکوي ګر چې موږ تاسو په دغه هیوادونو کې به فرانسوي منتجات نه وي او شاید کوي هم ډېر په کم مقدار به خو بیا هم هغه ورونه چې هغه په عربي هیوادونو کې اوسېږي یا نور د موږ تاسو څومره مسلمانان ورونه چې په اروپا یا نورو هیوادونو کې اوسېږي هغوی د فرانسوي شرکتونو د تولیداتو سره په مطلق ډول بایکاټ وکوي دویمه خبره دا ده چې دویمه موضوع هغه د درباري فتواو ده درباري فتواوې چې دي دا خو د ډېر وخت نه روانې دي دا خو اول ور نه ده دا خو اوس وخت نه ده درباري فتواوې دا د اسلام په تاریخ کې په ځلونو داسې شوي دي چې د اسلام دشمنانو کفار او د غوی ملګرو اسلام او د دربار یو څو کسان هغه د سپر په توګه استعمال کړي دي سپر په توګه کارولي دي د دینی سپر په توګه په تیرو شلو کلونو کې د کابل اداره او امریکایان او د غوی ملګري هم په دې شي کې شاته پاتې نشول بلکې دوی هم په مسلسل ډول دا هڅه وکوله چې د دینی سپر په توګه دغه درباري ملایان وکاروي هغوی استخدام کړي هغوی موقت ډول کار واخلي د امریکایانو پر راتګ سره امریکایانو په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې کړې د علماو شوراګانو په نوم شوراګانې جوړې کړې هلته دوی ولایتي علما جمع کړي وو هغه علما هم درباري ملایان وو چې هغه د یو څو ډالرو په بدل کې خپل دین خپل اسلام خپل ایمان خرڅ کړو او دغه کفار چې نن دوی په ماته خوله او په چینګه خوله نن یو بحث کړو یو ملات د خبريال د دې پوښتنې په جواب کې وایي چې رښتیا هم افغانستان اشغال وو خو موږ دا جهاد ځکه نه بللو چې دلته استطاعت نه وو ملکي خلک وژل کېدل دغه شیان ویل دغه خلک اوس وایي چې اشغال وو
خو دوی په هغه وخت کې امریکایانو راتګ هم دلته اشغال نه بللو، بلکې د امریکایانو راتګ دلته د امریکایانو شتون دلته د معاهدې لاندې بللو. دوی ویل چې امریکایان معاهدین دي، د امریکایانو سره معاهده شوې ده، د دې معاهدینو وژل ناروا دي، د دې وژل حرام دي. دا د ایساف مفتی چې دا مفتی سیاف دغه د هم څو واري دا خبره په خپل بیانونو کې کړې ده چې د دې خلکو وژل ناروا دي، دا مستامنین دي، ته موږ امن ورکړه ده. همداسې هغه ولاړ الدین چې الله ته ورغلو هغه د خدای دشمن چې وغه به هم په خپل خبرو کې دا ویل چې دا مستامنین دي، ته موږ امن ورکړه ده، د افغانستان د دولت په خوخه راغلي. دا خبرې مې کولې، یعنی په تیرو 19 کلونو کې په مسلسل ډول درباري ملایان دوی د دیني سپر په توګه استعمال کړي دي، د کابل مخکنی ادارې اوسنۍ د امریکایانو د وی ملګرو، بلکې د امریکایي ځواکونو مخکنی کمانډان چې د سکاټ میلر نه مخکې نیکولسن چې وو، هغه په سرګند په واضح ټکو وویل چې موږ په طالبانو مذهبي فشار هم وارد کړی ده. هغه مذهبي فشار د خپل الفاظ و ده، اوس هم هغه د ویډیو به اوس هم موجوده وي چې دا وایي چې موږ په طالبانو مذهبي فشار وارد کړی. مذهبي فشار دا و چې هغه وخت کې تاسو ته یاد په اندونیشیا کې غونډه وشوه، په سعودي کې غونډه وشوه، فکر کوم چې الته یو څو درباریان راجمع کړل، د افغانستان جنگ، د افغانستان جهاد ناروا وبللو. دا شیانو په تیر کې هم اثر نه کړی. د کمونستانو پر وخت کې هم کله چې روسان دلته راغلي و، نجیب هم په خپل څنګ کې یو څو درباریان راجمع کړي وو چې نجیب به هغوی نه د دیني سپر په توګه کار اخیستو. هغوی د دې لپاره راوړاندې کړي وو چې د دین نمایش وکوي، د اسلام نمایش وکوي. خو موږ تاسو ولیدل چې دا د ملت نه هغوی په فتوا جهاد شروع کړی و، نه د هغوی په فتوا جهاد بند کړو. داسې اوس بیا هم د درباري فتوا بله ناکامه هڅه هم روانه ده. کله یو ملا راکېنولی وي، دغه د خدای دشمنان ورشي هغې نه جعلي او په دروغو پوښتنې شروع کړي چې دا د افغانانو جګړه ده، دا د مسلمانانو جګړه ده، دلته اوس خارجیان نشته. هغه بیچاره خو یو څه ډالر لالچ هم واخلي، یو څه ناخبره هم وي، بس نو ګړز شي د خولې نه هغه شیان باد کړي چې هغه نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته، نه په شریعت کې شته، چې دا جنګ ناروا ده، دا جهاد نه ده. بیا دوی اوس دا هڅه شروع کړي، نن د دوی یو نوې ډنډوره دا و چې بنگلاديش کې خدای خبر دی بنگلاديش کې څوک راجمع کړي وي. بنگلاديش ته دوی لاړل، پسې د دومره غنه تیر شول، پسې بنگلاديش ته لاړل. په بنگلاديش کې یو څوک راجمع کړي دي، خدای خبر ده چې هغه به څوک وي، نو دا معلوم هم نه ده. ځکه خو نه ویډیو شته، نه کوم داسې مستند شی شته چې دا څوک دي. دا خلک خو موږ یو وارې وپېژنو، د دوی علمي مقام وپېژنو، د دوی تقوا دیانت وپېژنو، د افغانستان د تیر جهاد سره د دوی برخورد موږ وپېژنو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د افغانستان د جهاد سره څه برخورد کړی ده. هغه وخت چې افغانانو باندې دغه انګریزانو موربمونه استعمالول، د دوی دریځ په هغه وخت کې څه و. یو څوک چې په اتومات ډول په ډراماتیک ډول رامخکې شي او مخکې نه چا نوم اورېدلی وي، نه کومه فتوا ورکړې وي، نه د افغانانو په دردمن شوی وي، هغه څنګه راځي بیا دلته فتوا ورکوي. بله اساسي خبره دا ده چې ګورئ دغه د افغانستان دا جهاد چې دا دیني اړخ نه ای طرف ته، که چېرته د دیني اړخ نه اصلا بحث ونه کوو، د افغانستان دا جهاد، دا جنگ د ازادۍ جنگ ده، د افغانانو ازادي سلب شوې ده. تاسې دغه د 40 هیوادونو وحشي ځناورې اشغالګر عسکر، تاسې ورشئ دا د اسرائیلو په خاوره ورولئ، تاسې ورشئ د روسانو په خاوره ورولئ، تاسې ورشئ د چین په خاوره ورولئ، تاسې ورشئ د بل کافر هیواد په خاوره ورننه باسئ، چې هغه خلک تاسې سره څه کوي. طبعا هغه خلک به تاسې سره جنگ کوي. دا جنگ دوی د ازادۍ جنگ بولي. ټول ملتونو، تاسې د ملتونو تاریخ وګورئ. زه وایم دغه ګوډاګیان ولې تاریخ نه مطالعه کوي، یا ولې د تاریخ نه درس نه اخلي، ولې عبرت نه اخلي. اصلا اړتیا نشته چې موږ د دې بحث وکړو چې دا د جهاد په اړه دینی بحث کوو. تاسې د دنیا تاریخ وګورئ، تاسې د نړۍ تاریخ وګورئ. تا د 40 هیوادونو اشغالګر عسکر دلته راوستلي وو، تا هغه د هیوادوالو کورونو ته اړول، تا د هغوی جاسوسي کوله، او تر اوسه پورې هم دوی ستا تر شا ولاړ دي. که دوی د دا تر شا نه وي، ته یوه میاشت په دې خاوره واکمني نشي کولی. ټولې دنیا ته معلومه ده، تا ته هم معلومه ده. نو ته واکمن دی همدې اشغالګر دی برکته یې، نو بیا څنګه ستا په مقابل کې جنگ جهاد نه ده؟ ټوله دنیا کې دا څومره ملتونو چې ازادي اخیستې ده، همداسې اخیستې ده. څومره اشغالګر چې دې هیوادونو ته ننوتلي وو چې ازادي اخیستې ده، هغه د دې شعارونو په مقابل کې اخیستې ده. د هغوی شعارونه به دا وو چې موږ ازادي راوړو، موږ بدلته د ښځو حقوق وي، د بشر حقوق به وي، د انسان حقوق به وي، دلته به فلان وي، دلته به بستان وي، دلته به دا وي، دلته به دا پروپاګند خو هر اشغالګر کړي دي.
یا یوازې د موږ په خاوره کې نه دي چې اشغالګر راغلل دلته موږ ته ویل چې موږ دلته پل درته جوړو، سړک درته جوړو، پانتون درته جوړو، په روغتونونه درته جوړو. دا یوازې د دوی شعارات نه وو، دا په تاریخ کې د هر کافر اشغالګر د هر امپراتورۍ دغه شعارونه دي، دغه نعرې دي، دغه پروپاګند دي. خو ملتونه چې کله راپورته شوي دي هغوی وسله راخیستې ده، هغوی د ازادۍ جنګ شروع کړی او هغه د دې ملت منلی حق ده په ټولو دینونو کې، په ټولو ملتونو کې. او که چېرته موږ د دې جهاد دیني اړخ څېړو خو موږ خو دلته مری ستونی وچ شو، تر اوسه پورې مو کوم ملا پیدا نه کړو یو راشي هغه په لایف کې ژړا شروع کړي، بل براشي درته هغه به یو خو بلې خوا ټوپونه وهي، بل براشي هغه به د قرآن د مبین سوي تلاوت شي، بل نه به د لمانځه ټیم شي، دی بل به اودس مات شي، دی بل به بیا به د قرآن یو آیات نشي تلاوت کولی. نو د خدای ظالمانو تاسې ولې مخامخ بحث نشئ کولی؟ نن مې د یو ملا نن مې د مبین صاحب ته خبره په یاد لرم، نن مې په خدای کوم یو تلویزیون په هغې کې مې د یو ملا بحث اورېدو، دغه د سیاسي مزدوران چې دي، د سیاسي فرهنګي مزدوران چې دا 20 کاله د ملت په وینو او په غوښو ته چکچکې ووهلې او د دې دپاره کار وکړل، همدا تنخواه یې اوس هم دی خوري. نن یو ملا میلمه کړی و، هغې ته یې وویل چې ته د افغانستان دا تېر د جهاد د امریکایانو راتګ څنګه ارزوي؟ هغې ویل چې دا اشغال ده. نو خبریال پوښتنه ترې وکړه چې اشغال ده نو بیا د طالبانو جګړه مطلب روا ده، د طالبانو جنګ د دوی په مقابل کې د اشغال په مقابل کې څنګه ده؟ دی ورته وایي ګوره د دوی استدلال تاسې وګورئ، دی وایي چې جنګ د امریکایانو راتګ دلته اشغال ده، د اشغال په مقابل کې جهاد فرض ده، خو ولې په اوس وخت کې په دې خاطر چې موږ طاقت نه لرلو، استطاعت مو نه و، وس مو نه لرلو، کمزوري وو، نو موږ باندې جهاد فرض نه و. اوس دا خلک دوی رامیلمنه کړي دي، داسې څوک نشته چې دته ووایي چې ښه چې یو وار جهاد فرض شو، امریکایان اشغالګر شول، نو خو ته به وس نه لري، ته به طاقت نه لري، ته به بې غیرته یې، ته به دووس یې، نو خو په ما خو حکم مه کوه، زما جهاد خو په دې دلیل نشي باطلولی چې زه بې غیرته یم. نو خو ته د بې غیرته وې که نه، خو ما ته په کتاب کې کوم ځای کې وښیه چې یو سړی بې غیرته چې هغه دې په بل هم حکم وکوي چې ستا جهاد باطل ده؟ نه، یعنی هیڅ کله دوی منطقي بحث نه کوي، د قرآن و سنت نه بحث نه کوي، دا خبرې ټول شعارات دي. قاري صاحب محترم دغه باندې که لږ وضاحت ورکړې، دغه درباري ملایان هغه که بنګالی یو که هنده یو که هر څوک وي، یو څوک چې د یو نرښځه کې تر حکومت لاندې ژوند کوي، هغه د راجیک سي دوی هغه وخت چیرې وو چې د انګریزانو د صلیبیانو د تیارو له خولې نه اور بادېده، هلته دوی ولې فتوا نه ورکوله؟ د دغه امریکان هلته خو به یې ویلي دا جهاد فرض ده، ځه اوس به یې موږ ورسره ومنو. که هلته دوی فتوا ورکړې اوس به د دوی له فتوا سره سم موږ توپک کښي بس نه به هم کوله. هلته خاموشه وي، د امریکا له ډاره چا د ښځې په څنګ کې د امریکا خلاف خبره نه شوه کولی. نن چې د امریکا ښکر ماتېږي، درباریان راجګېږي، هغه که د هر هېواد موږ یې پروا نه کوو، موږ سره چا مرسته نه ده کړې، موږ چا په دغه سخت وخت کې چا د موږ لاسنیوی نه و کړی، د ټولې نړۍ کفارو ته یوازې پرېښودلو، نن بیا فتوا ورکوي. عجیبه نه ده؟ ستا خبره چې دا ډېر یعنی ډېر یو وطني دلیل ده، یعنی دا یو کلیوالي دلیل ده، ډېر یو ساده دلیل ده، بیخي عام فهمه دلیل ده. موږ بیخي باید ژورو خبرو ته لاړ نه شو. دغه ملا چې زما د جهاد په اړه فتوا ورکوي، راځئ د ده نه وپوښتو چې دا 20 کاله ستا دا زما جهاد تا جهاد بللی ده که نه بولې؟ که دا 20 کاله تا زما جهاد بللی وي، خو نن به راځي صحیح ده زه به ستا په فتوا ټوپک کېږدم چې صحیح ده جهاد نه ده، خو دا 20 کاله ته لګیا یې. زه به د خپلې منطقه د یو درباري ملا قصه درته وکړم. زموږ په منطقه کې یو درباري ملا ده، کېدای شي اوس په د لایفونه مایفونه هم ډېر اوري، کېدای شي د لایف ته ناست هم وي، الله دې ده ته هدایت وکوي. داسې نه وي چې اوس لایف ته راشي کنځلې وکوي، خو خیر کنځلو والا خو نه و. نو زموږ منطقه کې یو درباري ملا ده، هغې سره به زما ډېر ښه ملګری هم و، ما ډېر ښه تعلق و ورسره. په اول وخت کې د امریکایان راغلل، زه د عمر نه هم ډېر وړوکی وم. بیا به ده سره چې کله ما خبرې کولې، نو کله به مې دا خبر راواخیسته چې د امریکایان راغلي دي، دا اشغالګر دي، دا کافران دي. د کافرانو په باره کې د قرآن حکم څه ده؟ یعنی قرآن څه وایي؟ ده به ما ته لنډ وویل چې ګورئ دلته ما و تا سره هېڅوک هم نشته، زه ورته یو. بله ورځ چې دا خبرې د ما په مخ کې وکوې که نه، ډېر سخت به یې تهدید کړم. ما ته به یې وویل چې زه په خپله کوټه کې چې یوازې ناست وم، هېڅ انسان نه وي را سره، زه د ځان سره هم دا خبرې نه کوم، ته خو پرېږده، د ځان سره یې نه کوم. مو به ورته چې ویلې وایي چې سړی دې سره داسې ټکنالوژي ورسره ده چې په کوټه کې به یې ننه ناست وي، په ځان به هم نه وي خبر وړی به وي. دا دومره بزدله خلک وو. دغه درباریان وو چې تر اوسه پورې د امریکایانو ډالر خوري، دغه درباریان وو چې تر اوسه پورې د کابل ادارې معاش خوري. نو د دې خلکو فتوا ونه څه اعتماد ده؟
دغه په داتې روشلو کلونو کې د ما جهاد بللې وي سید نن دراشن بزد په خپل وسله کېږم نو دا خو د شل کار لګیای د دغه ته د دربار ده دا ته دغه انګریزان دي دا ته د انګریزانو تنخواوي دي او دومره د خلک بے غیرت دي دومره دا بے شرم دي چې یو ډم راځي د کابل په خار کې د کابل د هیواد په زړه کې راځي او هغه کنسرت ورکوي او دوی ناس دي دوی د یوې ډمې مخنیوی نشي کولی دوی په د هیواد کې د رسنیزې ګمراهۍ مخنیوی نشي کولی دوی په د هیواد کې د هغه فلمونو مخنیوی د هغه سریالونو مخنیوی نشي کولی چې په هغه سریال کې یو خوریه په خپل ترور په خپل مور میان ده دا تعلیم د موږ نوی نسل ته دوی ورکوي هغه خو قاری صاحب هغه ډیره بعیده ده په دغه باګرام کې دغه امریکایانو دغه اشغالګرو بینر خطا کړل چې په سپي باندې کلمه لیکلې وه مقدسات ته توهین شو قرآن کریم په ډازو سورای شو الایاذ بالله د قرآن نسخې د غولو په موټو ته قرآن کریم په ډازو سورای کو څو وخت مخکې به تاسو ولېدلې وي انت دا بنګالیان چیرته وقایته تاسو ته یاد وي ګورئ څو وخت مخکې تاسو ته یاد وي ګورئ په هرات کې هغه مجيب الرحمن انصاری صاحب چې د مولوی مجيب الرحمن انصاری صاحب هغه لوحې ولګولې په د لارو کې لوحې ولګولې هغه لوحو کې نه وسله وه نه ټوپک و نه جهاد و نه جنګ و یو شی نه و صرف دومره لیکلي و یوه ښځه په پرده کې و په حجاب کې به وه حجاب کې به یوه ښځه وه د دې په خاطر چې خلک حجاب ته زنانه حجاب ته تشویق کړي حجاب ته تشویق شي هغه پردې هغې باندې آیتونه لیکل شوي وو دغه د سی آی ای مزدوران دا سیکولران ملحدان ورغلل هغه لوحې په ځمکه راوغورځولې دې درباریانو دا جرأت نشو کولی چې ورته ویلي وه چې وروره دا لوحه ولې غورځوې دا ملک خو د مسلمان ملک ده دا خو فرانسه نه ده دا خو واشنګټن نه ده دا خو لندن نه ده چې دا لوحې د ځمکې نه ولې هغه لوحې د ځمکې نه وویشتې په هغه وخت کې دا خلک چیرته وو دا نن چې دوی لګیا دي دا جنګ باطل بولي خو دوی خو د فرانسې په اړه نه څه وایي کنه الله د رسول صلی الله علیه وسلم کاریکاتور جوړیږي دی وهیواد مشر هغه د الله اسلام ته سپکاوی کوي یو ورځ خو راجمه شي یو مظاهره خو وکوي کنه څه نشي کولای د فرانسې په سفارت خو یو منډه ور وکي دا خبره دوی بيخي دوی د ذهن ډېر لري دوی دا خبره وکوي چې پریک د سړی خپل کار کوي موږ د څلويخ کال د اسلام په نوم زوريګو د اسلام په نوم د څلويخ کال موږ جنگيګو د اسلام په نوم خو څلويخ کال ته د کفر سره ولاړې مسلمان څلويخ کال تاسو سره د اسلام په نوم جنگيږي رښتیا د واقعیت ده څلويخ کال ته د کفر ملګری څلويخ کال ته د اشغالګرو ملګری څلويخ کال ته د پردي کافر په لاس خپل افغان وژني ډیره ساده خبره ده اصلا ژورو بحثونو ته ضرورت نشته که څوک دینی بحث ته د کابل په اداره کې تیار وي راځي چې دینی بحث دی وکوي یو وخت کې دا موږ په خوست کې یو ملا پیدا شوی د بیچاره علمي تاریخچه هم ډیره کمزوري ده نو کله کله تاسو ته یاد تاسو یو ګورئ مبین صاحب غایتونه چې وایي آیتونه بیچاره سم نشي ویل نو چیرته په کوم ځای کې یو عسكر مردار شوی د دغه په غنی ولاړ د په جنازه نه یو بیا خلکو ته چیلنج ورکوي بیا نو یو ملګری و هغه ټلیفون وی ته کړی و دا عمر جمال صاحب ټلیفون وی ته کړی و هغه ټلیفون وی ته کړی و چې د سره بحث وکړه دوی ته ویلي و چې صحیح د بحث به زه سره وکم خدای دروشي په شمشاد او طلوع کې به بحث وکړو هغه وی ته ویلي چې نو شمشاد طلوع کې وسې د بحث سره وکړي دا خو ډیره ښه خبره ده بس دای په موبایل نه وصل وي په ټلیفون نه به وصل وي ته ولات حاضر به وي صحیح ده وی چې نه دوی به مخامخ خرڅي ته وی چې وسړي مخامخ څنګه تر شي غته تضمین کولای شي وای چې وځي تضمین کوم نو تاسو تضمین کله د اعتبار ورده خو ته خو دلته د انګریزانو غلام یې انګریزانو چې څه خوخوي هغه کیږي 15000 کسان در باندې نیولې مو 15000 در باندې خوشم کړل دا ډېر ټیلیټ هم به واله خو ته دې کولای شو نه دې شول کولای نو که چیرته ته بحث دې زړه غواړي خدای به دې هم تلویزیون ته د موبایل د لارې وصل شي تم راشه دا ملت په مخ کې مناظره وکړو سره که زه دې پړ کړم خلاص هغه دې ته تیار نه وایي چې اخیر بلاک کړم پسې دا خلک د مخامخ بحث نه دي او زه تاسو ته یو خبره کوم تاسو به وګورئ ان شاء الله دا انګریزان به وتښتي او دا درباریان خو امریکایان خو دمر غنل چې بیا دا درباریان دي ځان سره بوزي دا هم دلته پاتې وي بیا به دوی سره موږ تاسو داسې چل کوو ان شاء الله تاسو به وګورئ وهوټه کوي نه بیا به دوی موږ تاسو حاضرو مناظرې ته د ټول ملت په مخ کې بدای مناظره کوي چې په مناظره کې پړ شي بیا به زمکه په ژبه چټي بیا به توبه وباسي او دی وخ خپل بکوي موږ تاسو موږ ځکه وخ خپل وي وخ خپل بکوي خو دې سره به ان شاء الله موږ مخامخ مناظره کوو چې ټول ملت به ګوري تاسو وخت راتلون کېده د درباریانو ته موږ وایو چې تاسو پرې خون کې نه یو تاسو دا فکر مکوئ چې کمونستانو روسان لاړل
تاسو بس همداسې پرېښودل شوئ نه وژنو مو نه وژنو مو نه خو ستاسې دا ګمراهي به موږ ملت ته رسوا کوو ستاسې نه به موږ معنوي خط پرتوګ وباسو فزیکي خط پرتوګ نه درنه وباسو معنوي درنه وباسو چې تاسې دا ملت وپېژنئ چې تاسې ګمراهان وئ تاسې د خدای دشمنان وئ تاسې دا ملت غولولی وو تاسې دا ملت دوکه کړی وو علامه قدردان که قاری صاحب محترم وروستۍ پوښتنه دا چې افغانستان کې 20 کاله کېږي جګړه ده ولې اوس د اوربان غوښتنه کېږي 20 کاله دوی چیرته وو که چیرته دغه جګړه له امریکانو سره روا وه اوس ناروا ده هغه څوک چې دا جګړه ناروا بولي له امریکانو سره څومره جګړه کړې ده بچي زامن کور څه شی قرباني ورکړې ده او ولې اوس دې ته مجبورېږي چې دوی اوربند او هر چېرته بس مولا د دوی دغه خبرې به کومه فایده وکړي او بله خبره دوی چې هر چېرته چاودنه کېږي اگر که دوی پخپله کوي د امنیت کسانې کوي د CIA مزدورانې کوي طالبان پړم نه اخلي دوی وایي چې دا حمله طالب کړې ده دلته د القاعدې قومندان ووژل شو دلته دا وشو در حال دا دوی ته ګټه کوي که نه آیا امریکایان تر اوسه پورې د خپل مزدوران نه دي پېژندلي چې دوی درواغجن دي ښه بېلګې زه په یو ولایت ده چې فراه ده نه پوهېږم او که دلته د سړک د غاړې کټارې غلو وړي دي طالبانو له غلو نه کټارې راوړي بیرته یې لګوي د کابل د ګوډاګۍ ادارې لوړپوړي ویندویانو په خپل ټویټر اکاونټونو لیکلي چې طالبان غلا کوي او مبین صاحب دا لیکلی مرتضوي د اټامي مرتضوي نه ده اټامي امریکایي اټامي هغې لیکلی دي هغې په خپل ټویټر لیکلي چې طالبانو نو دوی ته دغه شیونه کومه فایده غږ دی لرو دوی ته فایده دي دې خبرو څه شی ده آیا امریکایان دوباره د جګړې ته د راتلو توان لري که نه دوی ځانونه غلطوي امریکایان خو مبین صاحب تاسو پرون د اسدالله خالد زارۍ اورېدلې اسدالله خالد خبرې مو واورېدې پرونه هغه سر به اوس سنګرې نیسو هغه خبرې اوس نشته هغه بدمعشۍ اوس نشته اوس داسې لګیا وو ته خو به وایي چې که سوال کوي قاري صاحب هغه معیوب به د هغه سره لږ ګزاره کوه خیر دا نور به راونیسه معیوبه سړی ده هغه په هېڅ کې نه ده نه هې ده نه ها ده نه هغه به پرېږدو دا نور به راوځي ما سره کېږي یقیني بالکل نو هغه معیوب خبرې تاسې واورېدې چې زارۍ خوارۍ زارۍ کولې دغه پلاستیکي بدمعشان چې دي دا پلاستیکي بدمعشان هغه وخت پورې بدمعشان وو چې کله د امریکایانو زوري تر شا تاسې به یې وګورئ انشاءالله دا امریکایان به وځي که نن وي که سبا وي که کال وروسته وي که 2 وي که 5 وي که 10 وي که 100 وي خو دا به د دې خاورې نه وځي او د توپک په زور به وځي انشاءالله موږ د جهاد یو نسل روزلی نه موږ لګیا یو د جهاد نسلونه روزو واړه ماشومان دي هغوی ته د اوس نه موږ ټوپک ورزده کوو ته غلامي و قلم ورزده کوي زه قلم په لاس نه ورکوم زه ټوپک ورزده کوم ځکه زما خاوره اشغال ده دا نسل د جهاد سترېږي لویېږي دغه انګریزان د دې خاورې نه وځي او دوی چې چېرته ملا ګوري ورمنډه وهي چې موږ وربند کوو دوی وربند را سره کوي چې چېرته د هغه نوم اوري نو بس خوشې وي لګیا دي چې وربند کوو وربند وسړی وربند تا 4 کاله مخکې ولې نه غوښتو دا 4 کاله مخکې چې د امریکایانو سره تا قرارداد لاسلیک کړو هغه وخت دې وربند ولې نه غوښتو هلته دې ولې چغالې چې سار وهم سنګر سار دې وها هلته سرونه وهل سنګرونه دې نیول هلته خو ته ډېر غټ بدمعاش وي نن چې تا سره وربند کېږي وربند هغه وخت کېږي چې خپله د جهاد اهداف لاسته راشي د جهاد یو مهم هدف دا ده چې ټامي ذلیله شي دغه ټامیان د امریکا نه راغلي ګوډاګیان دا باید ذلیله شي دا به په دې ملت واکمنان نه وي موږ سپینه درته وایو موږ شپ نه درته وایو دا په خلاصو غوږو واورئ تر هغې پورې به دا جهاد ستاسې سره روان وي تر څو پورې چې موږ واکمنان شو موږ حاکمان شو تاسې محکومان شئ که تاسې حاکمان وئ موږ محکومان وو دا جهاد به تاسې سره روان وي او دا فکر ونه کوئ موږ دا جهاد د قدرت دپاره کوو د چوکۍ دپاره کوو تاسې ته غلط ذهنیت درکړل شوی ده موږ دا جهاد د قدرت دپاره کړی ده موږ دا جهاد د واک دپاره کړی ده موږ دا جهاد د دې دپاره نه ده کړی چې انګریزان به زه د خاورې نه شړم د واک پر ګدۍ به ته راته ناست یې 100 کاله به د ما د کور جاسوسي هم ته انګریزانو ته کړې وي او بیا به د ما په سر واکمن هم ته وي دا خوب ده دا خیال ده دا ماشومانه منطق ده دا خوب دی اوبو ته ووایه دا جهاد به هغه وخته پورې تاسو سره روان وي تر څو پورې چې تاسو محکومان شئ موږ حاکمان شو تر څو پورې چې تاسو ذلیله شئ قاري صاحب دوی بیا دا خبره کوي چې تاسو په حکومتدارۍ نه پوهېږئ او خپل وخت کې هم همداسې چندان حکومت نه ده کړی او تاسو په سیاست نه پوهېږئ دا به بیا څنګه سي دا بیا به مجبوري دوی به ځان سره کوو نو دوی به ځان سره کوو چې موږ په سیاست پوهېږو خو موږ په جنسي رشوت نه پوهېږو
په دوی موږ په جنسي رشوت نه پوهیږو، په سیاست پوهیږو. ډیپلوماسي نه د زده نور هم د شان دي زتنا مدرسه ده بس دا د دین تعلیم دا خو نو حکومت کې نه پکاريږي. قاری صاحب نو انجینران نه لري، پیلوټان نه لري، نور د هغه نشته در سره. تاسو بیا حکومت څنګه کوي؟ نه دا خو ماجبانه ده قاری صاحب، دوی ته ضرورت ده. دا خو هر څه شته، الحمدلله هر څه شته، هر څه شته. او د خلیق کوشي دا ګدې د پریک دین اور په خدای خیر. ډیره زیاته مننه. وطن